يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كسانو چیمان امروڑ دے اتقوا الله دا اللہ نویرگی وابتغوا إليه الوسيلة ولټوي الله ته وسیله. وسیله مراد نزدېکت دے قرب دے الله ته ځان نږدې کوي پس بالاعمال الصالحه په نیکو اعمالو باندې الله ته ځان نږدې کا. التقرب بالإيمان په ایمان باندې الله ته ځان نږدې کا. بالعمل الصالح په نیک عمل باندې الله ته نږدې کا. واسلی بزوات ملټوا واسلی بزوات ملټوا نور خلق په وسیله باندې الله نه مغواړه بره راځي دی وغواړه الله ته ځان په نیک عمل باندې نږدې کا. وسیله ډلو غد باس دی خو چونکه وخت کم دی نو زه ډېر افسوس کوم چې نکی او طالبان ته مجال له کتاب والی صيانة الانسان کتاب ځان لوالی وسیله باندې بهترین کتاب دی صيانة الانسان علامه سوانی رحمه الله او بل د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب دی د الوسیله په نوم باندې الوسیله ځان لوالی او بده کې کافی شافی څومره دلایل چې قبر پرستو دي وسیله بزوات چې کوم خلق قائل له او بزوات الفاضله دغه خپوس ماټم کړي. يا أيها الذين آمنوا يا كسانو چی ایمان امروڑی اتقوا الله د الله نو ویریږي وابتغوا الیه الوسیله ولټوي هغه ته نږدېواله. وجاهدوا فی سبیله ورسته جهاد ذکر کړی دی کنه جهاد عمل صالح دی کنه نو اعمال صالحو باندې الله ته ځان نږدې کا. وجاهدوا فی سبیله جهاد وکي په لار د الله تعالی کې لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض کامیابی په مال کې نشته غره. ان الذين يقينا آکسان کفروا چې کفر کړي لو ان لهم ما في الارض کې چې یقینا شید دیو د پاره ما اغسو في الارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول ومثله معه او په مثل داغه باندې معه وسره نور ملګری شي ليفتدوا به چې دی فدیه کې ورکی پاغه سره الله ته فدیه ورکی من عذاب يوم القيامه د عذاب د ورځې د قیامت نه نو ما تقبل منهم قبول بنکړي شي د دیونه. لو ان لهم ما في الارض دا ټول زمکه د دیوشي او چې د زمکه کې څه خزاني دي څه سره او سپین دي ټول د دیوشي او مثله معه او په مثل داغه وسره نور شي یعنی دومره وسره نور ملګری شي ليفتدوا به چې بدله کې ورکی دی پاغه سره چې بدله ورکی دی پاغه سره یعنی دی دا الله لور کی چې الله موږ د اور نه بچ کی من عذاب یوم القیامه د عذاب د ورځې د قیامت نه نو ما تقبل منهم قبول بنکړي شي د دیونه. ولهم عذاب الیم دیو د پر عذاب درناک دي د رشوتونه په دنیا کې چلیږي آخرت کې نه چلیږي. بیا يريدون ان يخرجوا من النار اراده بکې دی ان يخرجوا چروزي من النار د ورنا وما هم بخارجين منها او نبي دی وتن کې او راوتن کې منها دا ورنا. ولهم عذاب مقيم دی د پر عذاب همیشئ. والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. د دین مراد پټ غل له مخکې خو شوکمارو او دین مراد د پټ غل له چې پټ باندې سیس په پټ باندې وسیز غلا کوي. والسارق والسارقه غلا کون کې سړی والسارقه غلا کون کې خزا فقطعوا ايديهما پس غز کوي تاسو ايديهما لا سن د دې دوانو جزاء بما كسبا نكالا من الله سزا د بما كسبا په وجد هغه چې دیو کړی دی من الله عبرت د نکالا من الله عبرت د الله د طرفنا. نو څومره غلا کې بلاس کټ کیږي علما و چې کم از کم د 10 درهم پټ کړي چې 10 درهمونه کمین واکي تعزیر دی خو قطع د ید لاس کټ کول پکې نشتا. والله عزيز حكيم الله تعالی غالب او حکمت والا ذات دی. فمن تاب من بعد ظلمه پس چا چې توبه وکړه من بعد ظلمه پس د ظلم خپلنا واصلح خپل عمل سم کو فان الله يتوب عليه پس یقینا الله تعالی توبه قبل ایده. ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې او مهربان ذات دی. الم تر ان الله له ملك السماوات والارض آیت نګوري علم تعالی ما ته نه پويږي ان الله له ملک السماوات یقینا خاص د الله د پاره ملک السماوات بچی د اسمانونو د زمکه دا يعذب من يشاء عذاب ورکي چاله چې خوښي او بخنه کوي الله تعالی لمن يشاء چاله چې خوښي او د چا مبارکي اراده وکي ويغفر لمن يشاء
او بخنه کوي د چا د پاره چې غواړي والله على كل شيء قدير والله په هر یو شي باندې قدرت والا دی یا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم خیبر کې داسې وشو چې دوه کسانو بدکاری کړو په يهوديانو کې خو هغه د اشراف او د قوم مشران خلکو کنه عزتمن خلک وته وي نو بس دی وی چې تورات کې خود رجم حکم دی چې دا به کارونو شته کیږي ځکه دوانه د سیو چې دوانه ودونه کړو شاید شو دو نو په تورات کې دغه د رجم حکم نو دی خپل من کې مشوره وکړه چې راځي د شی به وګو چې د محمد تبوی صلی الله علیه وسلم کې د شی دی په دین کې رجم نه نو دا چې الله به ورانه خوشاله شي زه سړی بم بچی کنه نو کله پیغمبر علیه السلام خو الله چرال نبی رسول الله تورات راوړی تاسو په فیصله په تورات کوم په قران دې نه کوم ول تورات راوړی نو چې تورات کله راوړو دی یو مولا عبد الله ابن سوریه اورډر کلاړي وغه تورات کولاو کو درجم چې کوم آیات باغی باندې ګوتې خو داسې پټ کړی و دی ویني ني عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ولاړو نبی رسول الله د الله پیغمبر د ګوتې ولګه خواکه چې ګوتې اخوا کړو فیضا آیت الرجم تلوحو درجم غایت استپړقې د ښکارا شو الله د آیاتونو نازل کړو یا ایه الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان امروړل لا يحزنک الذین غم جن دین کی تعالی الذین کسان یسارعون فی الکفر چې جلتی کوي په کارونو د کفر کې من الذين دعا کساننا قالوا چې وای دی آمنا من ایمان راوړې بیا افواههم په خلود دیو سره ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه دی راوړې زړونو د دیو ومن الذين هادوا دعا کساننا يهادو چې يهوديان دي سمعون للكذب اوریدون کی دی للكذب د پاره د دروغو اوریدون کی دی او یا سمعون للكذب دروغ اوریدون کی دي د څه لپاره ليكذبوا عليك چې پتا باندې دروغ وي اوریدون کی دي د پاره د دروغ اوریدون کی دي د پاره د دروغ سلا اے خبر اوري د دې د پاره چې پتا باندې دروغ وتړي ځان د څه خبري جوړي کی سمعون للكذب اوریدون کی دي للكذب د پاره د دروغ ویلو پتا باندې او سمعون لقوم اخرين او وګي خودون کی دي لقوم اخرين د پاره د قوم بلا د خودو د غیر جاسوسان دي التناش دي د غیر د پاره خلق الاول وړي راوړي لم یاتو کا چې نه دی راغلی تا دا قوم جاسوسان دي چې الله تا نه دی راغلی يحرفون الكلمه من بعد موازم او يحرفون الكلمه بدلی کلمو د الله لرا من بعد مواضعه پس د زاین خپلونه یعنی د مناسب زاین نه خپل زیت اړای يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه او ويدي ان اوتيتم هذا کچری درکړه شو تاسو ته دا حکم رقم چې موږ د ځان نه جوړ کړي فخذوه پس وایخلی پس قبلوي وان لم تؤتوه کچری تاسو ته در نه کړی شه دا حکم فاحذروا پزان دي وساتئ ومن يريد الله فتنته او بچا په باره کې چې ارادو کې الله تعالی فتنته د گمراه کولو دا فلن تملك له من الله شيئا پس هیڅ چری مالک نه ته داغه د پاره من الله د الله طرف نه شيئا د شي د زربر شي مالک هم بیانې نشي بچ کوله اولئک الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم او دا چې دام دغه قبيله خلق دي اولئک الذين دا کسان دي لم يرد الله چې اراده نه کړی الله تعالی يطهر قلوبهم دا چې پاک کی زونه ده دیو لهم فی الدنيا خزي د دیو د بار په دنیا کې خزي شرمندگی دا ولهم فی الاخره عذاب عظیم او د دیو د بار په آخرت کې عذاب لوی دی سمعون للكذب اوریدون کی دی للكذب د پاره د دروغ ویلو پتا باندې اکالون للسحت او ډیر خورون کی د پاره د حرامو سحت د حرام په معنا باندې مرাজি سود خواره جوارګر او دویم سحت راځي په معنا د هلاکت سره هم لکه رستو برای سوره طه کې فیسحتکم بعذاب او د حرام چې انسان خوري کنه انسان بربادي او هلاک تباہ کوي مروت د انسان ختمي او دیو بس کول دیو به د تورات په ورانولو باندې رشوت اغستا بس د هر چا د پاره پیکیجونه رئیستیو کنه چې وربرلی بس ول څه وخت پیسې مې سره کړ رشوت مشوت ول دین بدل وران کما څه جزئی مجيب ولوي پیدا کو کنه اکالون للسحت ډیر خورون کی دی للسحت د پاره د حرامو فإن جاءوك فاحكم بينهم پس کرال دی تا خوالا فاحكم بينهم پس فیصلو ک پمند دیو کی
او اعرض عنهم یا مخواړه د صلح د دیونه وان تعرض عنهم او که مخواړه د صلح د دیونه فلن يضروك شيئا پس هیڅ ضرر نشي رسولای تا شيئا د شي وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط او کو فیصله کې ته د دیو پمنځ کې فاحكم بينهم پس فیصله او کو پمن د دیو کې بالقسط فانصاف سرا کله کله سړي سيري کنه الګا دا زورور خلق دې کې فیصله ولونه کما نو بیا به نقصان بر تر ورسي الله وینا لن يسروك شيئا نسم نشي کوله وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين قنا الله تعالی من ساتي د انصاف کوونکو سره وكيف يحكمونك وعندهم التوراة او سرنګي به فیصله کوونکې کی تعالی را وعندهم التوراة او د دې سره تورات دې فيها حكم الله باقي حکم او فیصله د الله تعالی موجود ده ګوره بخبل کتاب فیصله نه کوي عجیب خلق دے ثم يتولون من بعد ذلك او بیا ګرځي د یو مخ اړې دی اعراض کوي من بعد ذلك پس د دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی د ایمان وروړونکي انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون تحكيم الكتب الثلاثه حذیفه رضی الله عنه وی فرمایل چې نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل ان يكون لهم المر ولكم الحلو استاجو د بنو اسرائيل ډېر خورونه دي چې کوم طریق حکم دینو هغه غي ته پرې دی او چې کوم خوګ دینو هغه ځان لالي عجیب غوند خبره ده میټي میټي حف حف خوږي غوند ځان لراکا یو کړوي تو نو هغه د په عدم تحکیم باندې کافری یعنی چې هغه د الله په کتاب فیصله نه کوي او الله کتاب ته فیصله نه وړي دی به کافر کیږي او موږ به مسلمانان دا ګوره خطرې خبره ده دا فیصله نه ده فیصله په باب کې ګوره موږ ډېر لوی مجرمان یو چې انګريز په قانون باندې فیصله کوو موږ ډېر لوی مجرمان یو د الله دې راته معافي وکړي او د دې ظلم نه دی الله موږ خلاص کړي د ظلم او د جبر نظام د کفر او د شرک نظام دې الله موږ په خیر او عافیت سره خلاص کړي ان انزلنا التوراة یقینا موږ را لګل تورات درغه هټه مصیبت دا ده کنه چې څوک د اسلامي نظام आवाज کوي نو ځینې مسلمانان پسې خاندي مړه وزګار شوی سړی اسلامي نظام باندې څه کوي خاندي پسې چې اقامت دین خبره کې خلک به پسې خاندي چې مړه خلک سپومې ته وخت تاسو اوس اسلام کوي وي اصل نظام د غوي د غل نه بلاس کټ کیږي او شراب خور تبا کوړې ورکول کیږي او زناکار به کارونه شته کیږي او کنه دی خبرو پسې خاندي ځنې بوتلان دې پسې خاندي خبر نه دی کې څومره لوی خیر ده ور حدیث کې راځي نبی رسول الله وي چې پس مکه د الله د حکمونو نه یو حکم قائم شي یو حد قائم شي اے شراب خور او شرابي لدی کوړې ورکړي سزا دی ورکړه زناکار دې پکانو وشته کوړې دی ورکړي دا د سلوي خورزو باران رحمت نم د انسانانو د پردر پیدا مند دی ورخه دومره لوی خیر دی بده کی خو بس خلک ته نه خبره دي ازمن استاد غبل والناس عنه غافلون خلک ته غافل دي ان انزلنا التوراة فيها هدى یقینا موږ را لګلې تورات په موسی عليه السلام باندې فيها هدى پاک هدایت او نور نورنا دا يحكم بها النبيون فیصله کوي باغ باندې النبيون پیغمبران الذين اغکسان اسلموا چې تابعدار دي للذین اغکسان په فیصله کوي اسلموا چې تابعدار دي د الله د حکم للذین دا کسانو د پاره هادو چې يهوديان دي په دې باندې انبیا فیصله کوي چې هغه د الله د حکمونو تابعدار دي چاله په فیصله کوي الذين هادوا کسانو چې يهوديان دي والربانيون او الله ولا خلق والاحبار او عالمان بما استحفظوا من كتاب الله په سبب د دې چې حفاظت وختل شوی او د دیونه من کتاب الله د کتاب د الله تعالی بما استحفظوا من كتاب الله امام مجاهد وی رحمه الله تعالی وی دربانيون مراد العلماء والفقهاء وهم فوق الاحبار وې د دین مراد دغه علما او فقها او د الله د دین په خلق او بیا بعض علما ویل چې دین مراد عباد او علما دي هغه چې کوم عابدان خلقو او بزرگان او علماء مراد دي الله تعالی چې دې کتاب حفاظت بتاسي کوي دا به تحریف نه بچ ساتي چې څوک پکې مانوي تحریف مونږ کې او څوک پکې لفظي تحریف مونږ کې هغه غواده پوره نکړه حفاظت یې ونه کړش د الله دی کتاب حفاظت یې ونه کو بس رشته د ضروران شو خلکو د الله د کتاب وران خپل خواهشات به ګوردنه نکړ
د خپل خوخي خبرې تر اواغسته نور استوران ک نو بیا ځکه الله د قران د حفاظت ذمہواری په خپل واغستا سوره حجر کې براش نهم آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وی د قران ما نازل کړی دی او زی حفاظت کوم سو کې نشي ورانه ولې نو زما استامه کې تجد الله کم کلام پروت دی کنه دام هغه کلام دی کم چې جبرئیل علیہ السلام په محمد رسول الله نازل کړی دی هغه شان دی هیڅ تبديل او تغییر پکې نه دی راغلی ځکه الله د حفاظت ذمہواری غسته ده کنه يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء او دی بد باغی باندې شهداء نگرانان او شهداء نگرانانو پوهانو الله ولا پوها ور کړی و چې تاسو به د دې نگرانی کوي ګور سو کې بدل نه کی وكانوا عليه شهداء او دی د الله په دې کتاب باندې شهداء نگرانان چې څوک بدل نکی ولا تخشوا الناس پس مې یریږي د خلقنا مې یریږي د الله دین نافذ کړي حدود جاری کړي او د الله په قانون باندې فیصله وکړي وسن سوي یره جی وي منګه د حدود نشو جاری کولای ځکه چې عالمی برادری بره نه خپش يهوديانو تم برادری وي عیسایانو تم برادری چې موږ د شي برادری ده زمونږ دغه هیڅ برادری نشته ده برادر زمونږ مسلمان ورو زمونږ ورور ده برادری زمونږ د مسلمانانو سره ده يهود او عیسایانو سم نشته ده د هندوانو سم نشته ده نو بس وی او به برابر اقتصادي پابندیانی ولګي څه چلو شو افغانستان یو لګورین د لوګي مړ شو سو وخت پس به الله د سکی چې څوک د لوګي لانه دی مړ ټول مسلمانانو ته متوجي دي یو روپۍ قرض به نشته ده او مزه کوي کنه مو ټول قرضداري سوالګر او قرضداري فلا تخشوا الناس واخشوني الله وي خلقنا مېریږي زما د قانون نافذ کوي واخشوني زمانه ویریږي زما د یری د ارسو کوي بل خواهشات په لار کې رکاوټ دی کنه د خواهش پرس خلق دی ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او ما خلی تاسو بآياتي بآياتونو زما باندې ثمنا قليلا پیسې او دنیا چې لګا دا ټول دنیا په زوګ درګي چې د الله د دین وران کنو غوري چې وای نه لې ټول دنیا لګا دا ومن لم يحكم بما انزل الله او سوق چې فیصله نه کوي فاولئک ومن لم يحكم بما انزل الله او سوق چې فیصله نه کوي بما پاک کتاب باندې انزل الله پاک قانون باندې چې الله نازل کړي فاولئک هم الکافرون پس دا کسان خالص کافران دي چې د الله په قانون فیصله نه کوي وي کافر دي معتزله خو دین ظاهر مطلب غسته دي معتزله خوارج وی خوارج د آیت باقاعده په دلیل کې پیش کوي جو من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون چې الله په قانون فیصله نه کوي د کافر دی او به وي په دې حکم کې هغه فاسق هم داخل دی چې هغه خو ځان ته مسلمان وي خدای کبیره ګناه کوي یعنی ځان ته مسلمان وي خدای الله په قانون فیصله نه کوي وي دغه په کې داخل دی تصدیق یې کړی دی خدای الله په قانون فیصله نه کوي وي دیم کافر دی د مسلمان د سره نشي کېدی ځکه ویل انه غیر حاکم وعالم وعامل بما انزل الله دی وګوره د الله په قانون فیصله نه کوي عمل به نه کوي نو څنګه مسلمان کېدی شي اهل سنت والجماعت وتوی چې دی آیت د ظاهر چې دا متروک دی پر خدای شوی دی د آیت ظاهر متروک دی او دا آیت چې دا شامل دی فعل القلب تا والجوارح دین مراد وی تصدیق دی تصدیق او مطلب دا دی چې ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې عقیده ونه لرلا د فیصله کولو بما د هغه کتاب او د قانون انزل الله چې الله تعالی را لګلې دی د الله په قانون د فیصله عقیده ونه لرلا یعنی تصدیق ونه کوي دا د الله دا عقیده ونه ساتل چې د الله کتاب د فیصله لپاره راغلی دی نو دی کافر دی کافر دی او په دې کې خو به ډېر اختلاف نشته دی چې سړی د قران تصدیق نه کوي کنه بس دی خو مسلمان نشي کېدای سره دا شرح العقیده الطحاویه دې آیت لاندې غیل کی چې لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب سوچ قبله ته مونږ کوي کنه او د ګناه کوي نو د ګناه په وجه باندې ته مونږ کافر نشو ویلې چې د ضرورتو د دین انکار نه کوي نو په ګناه باندې منګه اهل قبله ته کافر نشو ویلې
دا شرح العقیده الطحاویه لیکلی دي. او بیا چې مراتب د کفر چون کې ډیر دی، یو مرتبه یې ذکر کړی دا چې کفر دون کفرین، یو مرتبه هغه کفر دون کفرین دی. او په دلیل کې حدیث پیش کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ترجعوا بعدي کفارا، ورزمانه پس ته کافر نشي. یضرب بعضکم رقاب بعض، یو بل سټونه وهي تاسو. نو دا خو کار دا خو معتزلن دا خبره منی کنه، خوارج منی چې کس راولګید بل مړ کړه به د کافر کیږي نه، لکه جهنم ته وزي خو کافر کیږي خو به نه کنه. نو الته الله دغه ګناه تم کفر ویلې ده، نو دې ته کفر دون کفرین وای. دا هغه مصطلح کفر نه دی چې سړی کې همیشه د پاره ور کې پروتي. خو بهرحال دا خو تعویل دی کنه، خدایت دا ظاهر ګور سره ډیر زیات یې راي ښه انسان په سوچ وکي کنه، نو د آیت دا ظاهر انسان ډیر زیات یې راي. ومن لم يحكم بما انزل الله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، او ما خلی تاسې بآياتي په بدلولو د آیتونو زما، په پټولو د آیتونو زما، ثمنا قليلا دنیا، اغه دنیا چې لګه دا که څوک در ټول دنیا هم درکوي نو ګورې موږ زر د امام تنخواه ته راواړو که نه، امام به یې تنخواه نه هلي. ګوره دا انبیا ټول فقیرانو غریبانانو، څه پکې بادشاهان هم او خلیفګانو، خو اکثر داسې فقر زندگی تېره کړې. نبي علیه السلام ته وګورئ څومره فقر ژوند یې تېر کړی. دا فقر د علماء او غریبانانو ته په میراث کې پاتې دی. العلماء ورثة الانبیاء، دا غریبي د علماء ته د پیغمبرانو نه په میراث کې پاتې شوې ده. عموما ومن لم يحكم بما انزل الله، او چا چې عقیده ونه لرله د فیصلې بما په قانون باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی، فاولئک هم الکافرون، پس دا کسان دي خالص کافران دي. وكتبنا عليهم، او فرض کړیو موږ په دیو باندې فيها په دې تورات کې ان النفس بالنفس، چې وجل کېږي بالنفس بالنفس په بدله د بل نفس کې، او کس راولګید بل مړ کو دی په وجل کې قصاصا. والعين بالعين، او سترګه به ایسته کېږي بالعين په بدله د سترګه کې، والانف بالانف، او پوزه به کټ کېږي او غسول کېږي با بالانف په بدله د پوزه کې. او والاذن بالاذن، او غوږ به پرې کولی کېږي بالاذن په بدله د غوږ کې. والسن بالسن، او غاښ به ایستلی کېږي په مقابله د غاښ کې. والجروح قصاص، او زخمونه د بدلې والا دي او د برابري دي. فمن تصدق به فهو کفاره له، پس چا چې صدقه وکړه به په قصاص غیستلو سره، فهو ما پیکو فهو کفاره له، نو دا کفاره د ګناهونو ده. ومن لم يحكم بما انزل الله، څوک چې فیصله نه کوي بما انزل الله په هغه څه چې نازل کړی دی الله تعالی، فاولئک هم الظالمون، پس دا کسان هم دي پاخه ظالمان دي. موږ ګوره ظلم په دې کفر کې داخل دی. بیا علماء لیکلي دي چې دا په دنیا کې دا کوم حدود دي کنه، دا زواجر دي کفارات دي. زواجر مطلب دا چې دا په دنیا کې صرف د رټنه میلاو شو، سزا ته میلاو شو کنه، دا د ګناه کفاره مو ګرځیدا. لکه انسان دې مثلا بدکاری وکړه هغه ته کوړی میلاو شو یا رجم شو، دا صرف د دنیا سزا وګڼه، د آخرت دام بس معاف شو. یو قول خدا د چې د دنیا او د زواجر دي او کفارات هم دي، دنیا کې سزا میلاو شو آخرت کې ګناه معاف شو. دویم قول دا چې نه صرف زواجر دي آخرت کې به سزا میلاویږي. دریم قول د محققینو دی هغه دا دی چې که د توبه استوا نو دا زجرم شو او دا کفارم شو د ګناه. لکه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی معاذ رضی الله عنه، هغه ځان په خپل پیش کړو، توبه ویستا او ځان پیش کړ چې د الله پیغمبر مې د الله حکم جاری کا. صحابه په کانو باندې ویشتو، نو چا دسی ردی بدی ویل، نبی علیہ السلام واورېدی، الله پیغمبر ورته قهر شو، دسی مو وایا انه تاب توبه لو قسمت على اهل المدينه لكفاه. دی معاذ الله ته دسی توبه استدا کنه چې دا که به ټول مدینه په خلکو تقسیم شي ټول لپاره به کافی شي، دسی توبه الله ته استدا. خبرې پس مکوئ. نو علماء وایي چې دا د توبه ویستا او د ته سزا ملاو شو، نو دا زجرم شو، دنیا سزا هم شو، د آخرت کفاره هم شو. او که توبه نه دی استی او سزا ته ملاو شو، نو به دا صرف زجر دی خو کفاره نه ده. وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم، وقفینا علی آثارهم، او بیا را لګلیو منګه علی آثارهم بنقش د قدمونو د عیسی علیه السلام. وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم. په دې آیت کې الله تحکیم ذکر کوي انجیل ته، چې د الله کتاب چې ما عیسایانو ته ورکړی د عیسی علیه السلام په لاس باندې انجیل، نو دیو په فیصله نه وکړی، د ظالمانو دیو په فیصله نه کولې.
د امتونو د هلاکت ذریعہ ګورې دا وخه چې الله کتاب ورکړ او فیصله پې نه کوي. وقفینا علی آثارهم او را لګلیو منګه علی آثارهم په نقش د قدمونو د دیو بعیسی ابن مریم عیسی علیه السلام چې د مریم بیبي زوی او مصدقا تصدیق کوونکی او لما دا کتاب بین یدیه چې دینه مخکې او من التورات چې تورات دی. و آتیناه الانجیل او ورکړو منګه ته انجیل فيه هدن باقی کی هدایت و نور او رڼا وا باقی هدایت او رڼا پرتا. ومصدقا لما بین یدیه او تصدیق کوونکی او لما دا اغس بین یدیه چې دینه مخکې من التورات د تورات نو هدن او هدایت او موعظه للمتقین او وعظ او نصیحت د پاره د پرهیزګارانو. وليحكم اهل الانجيل او الله فرمایلی منګه وليحكم چې فیصله دی وکي اهل الانجيل انجیل والا او د انجیل بنون کې او دعویدار بما باغ حکم انزل الله چې لګل دی الله تعالی فيه باغي کې ومن لم يحكم بما انزل الله او چې فیصله ونکړه بما انزل الله په قانون باندې چې الله را لګل دی فاولئک هم الفاسقون پس دا کسانم دی کامل فاسقان دي نافرمان دي او دا فسق هم په کفر کې داخل دي. وانزلنا اليك الكتاب بالحق اور لګلی دی منګه وانزلنا اليك الكتاب اور لګلی دی منګه پیغمبر ته الكتاب کتاب بالحق په حق سرا یغین مراد قرآن مجید ده. مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکی ده لما دا کتابونو بین یدیه چې دینه مخکې دي من الكتاب د کتابونو نه ومهیمنا علیه یعنی جنس آسمانی کتاب چې الله را لګلې نو قرآن سکی قرآن د ټولو تصدیق کیا ومهیمنا علیه او نگهبان دی دا قرآن علیه په دا ټولو کتابونو باندې. دا نور ټول آسمانی کتابونه که د قرآن موافقو نو سیدا منل کیږي با فبها ونعمه او که د قرآن مخالفو نو بیا پوه شه چې دا 10 من البغات دي چا پکې د ځان نه دا خبرې وردن نکړي د الله کتاب بیان دی. ومهیمنا علیه او دا قرآن نگهبان دی علیه په دا ټولو کتابونو باندې یعنی دی حاکم کتاب دی. فاحکم بینهم پس فیصله کوه په میند دیو کې بما انزل الله په قانون باندې چې لګلې دی الله تعالی. ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مه کوه د خواهشاتو د دی. ګوره د غیر په قانون باندې فیصله کول دا د غیر د خواهشاتو تابعداري ده. عما جاءك من الحق چې وا بړی تعالی را هغه چې راغلی دی من الحق د حقنا. عما جاءك من الحق علماء اذا جار مجرور اصل کې جار مجرور محذوف د دې متعلق محذوف دی هغه په موضع الحال کې دی یعنی مطلب دا دی چې عادلا عما جاءك من الحق په داسې حال کې چې واړی دی تا د هغه سنا چې راغلی تا ته من الحق د حقنا. ولا تتبع اهواءهم او پیروي او تابعداري مکوه د خواهشاتو د دی. عما جاءك من الحق اسنه چې واړوي تعالی را عما د هغه سنا جاءك چې راغلی تا ته من الحق د حقنا. ګوره تک د دیو د خواهشاتو تابعداري کې نو دیو مقصد څه دی چې تا د حق نه واړی د الله د قانون نه دی واړی د الله د کتاب نه دی واړی. لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا د هر چا د پاره الله وی جعلنا منكم ګرځولې د منګه ستاسو نه شرعه شریعت ومنهاجا او لار فراخه. امام مجاهد ویلی کل جعلنا منكم القرآن شرعه ومنهاجا دا قرآن موږ د هر چا د پاره شریعت ګرځولې د هر چا د پاره فراخ لار ګرځولې چې الله طرف ته تللی ده. بعض علماء وی شرعه ومنهاجا دوه یو سیز د یو معنا د دوانو او تکرار د تاکید د پر راولې شوی او بعض علماء فرق هم کړی دی. امام مبرد وی شرعه ومنهاجا شرعه ویل کیږي ابتداء الطريق ته او منهاج ویل کیږي نیغه لارې ته. بعض علماء شرعه ویل کیږي متقی لارې ته او دا منهاج ویل کیږي واضح لارې ته. نو قرآن یو واضح لار ده یو واضح شریعت ده د ټولو خلکو د پاره. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده نو کو چری غختلی الله تعالی لجعلكم امه واحده خامخا ګرځولي به تاسو امه واحده نی وډل په توحید او شریعت. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لیکن چې امتحان وکي الله تعالی پتا سي باندې فيما آتاكم
پاغه څه چې درکړي تاسو ته فاستبقوا الخيرات پس تلوار او تادیو کوي جلدی او کوي الخيرات نیکو طرف ته دیو بل نمخ کېواله او کوي الى الله مرجعكم جميعا خاص الله ته واپس تاسو د ټولو دا فینبئکم بس خبر بدر کې تاسو ته بما کنتم فيه تختلفون دا هغه څه تاسو باندې کې اختلاف کوو وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم او امر کې الله تعالی تا ان يحكم بينهم چې فیصله کوي تاسو په مند دیو کې بما انزل الله په قانون باندې چې نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبع اهواءهم تابعداري مکو د خواهشاتو د دیو واحذرهم او یریګه د دیونه ايفتنوکا اسنه چې واړی تعالی را عن بعض ما انزل الله د بعض اغنه چې نازل کړی دی الله تعالی الیک تا فین تولوا پس کچری دی وګرځید د حق په سرینا نو فعلم پس پوښا ان الله انما يريد الله ان يصيبهم چې یقینا اراده لري الله تعالی يصيبهم چې ورسي دی او تابع بعض ذنوبهم چې ورسي الله تعالی دی او عذاب او سزا به بعض ذنوبهم په سبب د بعض ګناهونو د دیو د دې مراد د دنیا عذاب دی ځکه د آخرت عذاب په بعض ګناهونو نه بلکې په ټولو ګناهونو نه به بعض ذنوبهم نه مراد دا چې دنیا کې ول الله عذاب ورکي وان كثيرا من الناس يقينا ډېر د خلقنا فاسقون خامخ فاسقان دي اف حكم الجاهليه يبغون آیا فیصله د جاهلیت یبغون لټای دي د جاهلیت په فیصلو پسې ګرځي اف حكم الجاهلیت یبغون علماء اضافه عطف د کلام راولي په مقدور باندې مقدر یو کلام دی پاغي باندې د دې عطف ته او اصل کی تقدیر د عبارت دا دی چې آیت ولونا عن قبول ما انزل الله الیک ایم مخ اړی دی عن قبول ما د قبل ولو د اغه سنا انزل الله الیک چې را لګری دی الله تعالی تا اف حکم الجاهلیت آیا فیصله د جاهلیت دی لټی اے د قران نمخ اړی د الله د قانون نمخ اړی او د جاهلیت فیصلو تغاړه دی دا څومره ظلم کوي دی جاهلیت فیصله کومه فیصله ده کل ما خالف الشرع هر فیصله چې د شریعت خلاف ده د جاهلیت فیصله ده نو تاسو وګورئ کنه بس اسلام وی زوړ قانون دی نعوذ بالله دا ته زوړ قانون پرسوده نظام وتوي وی دا پرسوده نظام دی او دې کې ظلم دی او دا د بشر دوستۍ خلاف دی او حال دا دی چې بشریت خو قرآن پاللی دی مړه د قرآن نه وسو خو بشریت وپالي اف حکم الجاهلیت ای فیصله د جاهلیت یبغون لټی دی ومن احسن من الله او سوق د زیات خستا من الله د الله تعالی نه حکمن په فیصله کې لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې یقین کوي اے تاسو اندازو لګوي قرآن اسانه فیصله خو درې دا دو کسان رال یو مدعی دی او بل مدعا علیه دی مدعی ته وي ته گواهان پیش کړي البینه علی المدعی که گواهان نشته منکر ته وي ته قسم وکړه خبر خلاص شو او دا په تاریخ د پاسه تاریخ الکه بوډا شي خو فیصله ولونه کی اندازه ولګول د الله د فیصله نو خو فیصله د چایسه تقابل ته په خپل باندې وکا یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء النهي عن موالاه الكفار د کافرانو سره به دوستانه یارانه نه کوي وره یا ایها الذين امنوا یا کسانو چې ایمان مروړل تتخذوا اليهود والنصارى من يهوديان او نصارى ولرا اولیاء دوستان بعضهم اولیاء او بعض د دین اولیاء او بعض دوستان د بعضو دي په باطل کې یو بل سره لګیا دي نو کته چې اره کافران خو یو بل خلاف دي نه د مسلمانانو خلاف دی یو بل سره یو دي الکفر مله واحده ومن يتولهم منكم وچاچ دوستانه وکړه د دیو سره منکم استاسنا نو فانه منهم پس یقینا د داونه دي اے د زړه مینه او سره وکړه محبت او سره وکړه او لاس ول ورک د مسلمان خلاف او سره تعاون وکړه څوکیداری ول وکړه لاري ول ورکړه د مسلمانانو خلاف دا ټول ګوري داغي سره ملګرتیا کول داغي حفاظت وکړه ومن يتولهم منكم زمنګ مشرف خان کاګانو هغه دار څه کړیو د يهوديان خپل کو ترخه جوړي مسلمانانو ملکونه دای په وران کړو مسلمانانو ویني په تویا کړي ومن يتولهم منكم الله ذلیلک
ومن يتولهم منكم چا چې دوستانه وکړه د دې سره منکم استاسه نه فإنه منهم بسيقنا د داغینه ده. ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظلم کوونکي ته. زموږ په حکمرانانو کې چې مخالف د يهودو بچیان دي کنه او دغه سره مینه ده نو الله دې دغه خواته ورکی چې موږ د خلاصو. فترى الذين في قلوبهم مرض پس ویني به الذين كسان في قلوبهم مرض جبزو دغه کې مرض او بیماری ده. څه بیماری ده؟ بیماری دا چې د کافرانو محبت دی پړونو کې پروت دی. یسارعون فیهم جلتی بکی دی په دوستی د کافرانو کې فیهم یعنی فی معاونتهم و موالاتهم دی په ملګرتیا کې دی په تعاون کې وسلې به ور کوي مالونه به ور کوي او اقتصادي مدد به سره کوي. یسارعون فیهم جلتی بکی دی فیهم په دوستی د دیو کې یقولون نخشى ان تصيبنا دائره او وای دی نخشى یریګو منګه ان تصيبنا دائره جو برسیږي منګه د مصیبت کملګرتیا وسونه کو نو قحط برابر راشي اقتصادي پابندۍ برابر ولګي. مفسرین وی مطلب ادا ده چې ايدور الدهر علينا بمكر كالحدب والقحط نفلا يميروننا ولا يقرضوننا من باندې قحط راشي به برال غلن راکي غنم بن راکي قرض برال نه راکي پابنديان برابر ولګي. یقولون نخشى ان تصيبنا دائره قد يهود سملګرتیا نه کې دي شایانو سره دا حال بدی بیا وي. نفعس الله ان ياتي بالفتح فزرد چراب ول الله تعالی بالفتح فتحا دا مکه به فتح کی ملکونه به فتح شي دا الله مدد براشي او نصرت براشي او امر من عنده یا یو کار من عنده د خپل طرفنا یعنی الله به عذاب راولي یا به الله عذاب راولي دشمنان نو د ملک پاک کیستا یا به الله مسلمانانو له فتح ورکی. نو دا چا چې ویل چې نخشى ان تصيبنا دائره منګه سره دشمنی ځکه نشو کولای چې موږ باندې مصیبتونه راشي پابندیان برابر ولګي. نو فیصبحوا پس شي بدی علامه باغس باندې اثر رو چې دی پټ ساتلی او پژړونو کې علامه اثر رو باسمانه چې پټه ساتي فیان پسیم پژړونو خپل کې نه دی مینخ پیمانه په دغه خبرو به پیمانه دا منګه سوي. ويقول الذين امنوا ويا كسان امنوا چې ایمان راوړل هؤلاء الذين هؤلاء الذين ايدا كسان دي اقسموا بالله چې قسمونه کول په الله تعالی باندې جهد ايمانهم مضبوط قسمونه خپل چې انهم لمعكم چې قنندي خامغاستا چې ملګری دي. حبطت اعمالهم نو الله وی برباد شو عملونه د دیو فاصبحوا خاسرين پس وګرځیدي تاوانیان. نو دا قاعده او قانون د چې صدیق او عدوی زما د دشمن دوست الله وی دا زمام دشمن دی نو زما د دشمن دوست به زما دشمنی نو چې د يهودو سره دوستانه کې قانون الله وی زما دشمنی د مؤمنانو دشمنی. حبطت اعمالهم برباد دي عملونه د دیو فاصبحوا خاسرين پس وګرځیدل تاوانیان. یا ایها الذين امنوا یا کسانو چې ایمان امروړې مې يرتد منکم عن دینه څوک چې مرتد شو تاسو نه عن دینه د دین خپلنا نو دی الله ته ضرر نشي رسولای فلا يضر الله شيئا الله ته ضرر نشي رسولای. علماء دا خبر لیکلې دا چې حبطت اعمالهم دغه دې خبرې ته اشاره ده چې سره د کافرو سره دوستانه کوي کنه مسلمانانو خلاف دی به باندې مرتد کیږي د اسلام نه پیوځي. یا ایها الذين امنوا یا کسانو چې ایمان امروړې مې يرتد منکم عن دینه څوک چې مرتد شو تاسو نه عن دینه د خپل دین نه دین پر خود واوړې نو الله ته هیڅ نقصان نشي ورسوله. فسوف ياتي الله بقوم فزرد چرابول الله تعالی بقوم یو قوم يحبهم جل بمن کید دیو سرا ويحبونه دی بد الله سره مینا او محبت کوي. اذلة على المؤمنين نرم وي په مؤمنانو باندې عزة على الكافرين او سخت وي په کافرانو باندې. اې د اسلام د حدودو کې دننه د شریعت په حدودو کې دننه چې د کافر سره څومره سختی کولای شي نو دا کمه ده د عین ایمان او دین دی. اذلة على المؤمنين نرم وي په مؤمنانو باندې او عزة على الكافرين سخت وي په کافرانو. موږ یو بل تباتورانیو لا يجاهدون في سبيل الله جهاد بګي په لار د الله تعالی کې ولا يخافون لومة لائم او نبيري کې د ملامتیا د ملامتګرونه.
پخوانی حاکمان چې وکنه په کافرو سختو، مسلمانانو سره نرم، اوږې به راښکته کړی مسلمانانو ته، وزرې به ښکته وي مسلمانانو ته. هغه 11 ډلې دا مرتد شوي وو، څه د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وي 3 ډلې، او دا باقي چې دا په زمانه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې وي. دغه مانعین د زکات هم پکې وو. کله چې زمانه د عمر رضی الله عنه راله، نو یو بادشاه هغه مسلمان شو. مخکې ما چې مختصره قصه کړې وه د جبل الله ابن ایهم په نوم باندې. نو داسې کار یې وکړو چې راغی او طواف یې کوو. طواف په دوران کې د په دې خپه کې د چا احرام ونښته، دی سره راپرېوته. چې راپرېوته دا کس نه څپېړه وویسته. عمر رضی الله عنه ته سړي شکایت وکړو. هغه ورته ویل دا خو اسلام دی، دلته خو باچا او ګدا یو شانته دي. او ویل چې ستا په خپه کې د هغه دغه ونښته، دا خو دا قصدن دا کار نه دی کړی، څپېړه یې ته ولې ایستې ده. صبر وکړه، تحقیقات کوو، که ما پرې نه کړې دوباره به څپېړه خوري د خلکو په مخ کې چې تا د هغه نه د طواف په دوران کې څپېړه ایستې ده، که نه ستا نه به طواف په دوران کې څپېړه وباسي. خو عادل فاروقي و که نه. سړي ویل دا خو ډېر لوی عیب دی، ځکه چې هغه زوړ کبر خو یې په زړه کې پروت و که نه. دا خو ډېر لوی عیب دی چې ما له اوس خلک څپېړه راکړي، دا سړی ما نه څپېړه وباسي، غریب سړی دی ما نه به څپېړه وباسي. په دې د ځان بدې ښکارېده. وجې ته وتښتېد، لاړی او شام ته لاړی، واپس مرتد شو، عیسوي شو. نو الله ته خو هېڅ نقصان ورنه کړ او په دغه حالت کې استمړ شو. بیا به وایي د مرګه پورې اشعار د ځان سوي او ډېر زیات خفه به د خپل کار باندې دا ما څه چل کړی. وایي اشعار به وي چې تنصرت بعد الهدي عارا للطمة ولم يك فيها لو صبرت لها ضرر. ګوره زه د عار د وجې نه چې خلک به را پورې خاندي څه مې کړه، اسلام مې پرېښودو، عیسایت مې اختیار کړ. تنصرت بعد الهدي عارا للطمة، د یوې څپېړې د عار نه یېرېدم او د شرم نه، او دوباره مې اسلام پرېښود. ولم يك فيها لو صبرت لها ضرر، ایک مالک شان صبر هم کړی او په دې کې څه نقصان و، خیر د څپېړې دې را کړی دی که نه. فأدركني منها لجاج حمية فبعت لها العين الصحيحة بالعور. ګوره وایي زه خپل حمیت او غیرت راواغستم او ړنده سترګه مې په بنا سترګه باندې بدل کړه. ړنده سترګه مې واغسته او بنا مې ورکړه. څومره ظلم مې د ځان سره وکړو. فيا ليت أمي لم تلدني وليتني صبرت على القول الذي قاله عمر. کاش کې زاړو مور نه پیدا شوی نه وی، مور مې زیږولی نه وی، دا کمې ورځې ته زه پاتې یم. او کاش کې د عمر خبره مې منلې وی چې هغه راته څه ویل چې هغه مې منلې وی، نو ولې به داسې کېدلی. خو ما تاسو ته ویلي وي چې ګوره د الله توفیق دی، کله کله انسان ته خپله ګناه ښکاري خو توبې موقع ته نه میلاوي، توفیق ورته نه میلاوي، د مرګه پورې بیا د ارمان کوو. نو هغه څه اذلة علی المؤمنین، دا صحیح نمونه وه، او اعزة علی الکافرین. زمونږ دا خبره الټه ده، مسلمانانو ته بادران دي او کافرو ته چې هغه وایي کېنه دی وایي ښه او چې پاسه وایي ښه او چې هغه وایي شین دی او بلکل جي شین دی، نور هم راښتی دی، چې وریځ دی وایي باران راښه کېدو والا دی. زمونږ دا داسې شی نه دي. او مسلمانانو ته صرف دغه نیغ کړي، بس مسلمانان ټومبه را ټومبه، مولیان تنګه وه او چېرته جعلي مقدمې پې جوړه وه، دا د یو کار دی. مسلمانانو ته باتوران دي. ولا يخافون لومة لائم، او نه بیریږي د ملامتیا د ملامتګرونه. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دغه فضل د الله تعالی دی. یؤتیه من یشاء، ورکوي چاله چې وغواړي. والله واسع علیم، او الله تعالی فراخ فضل والا او پوهه ذات دی. انما ولیکم الله، یقینا دوست تاسې الله غذات دی. ورسوله، ورسول دغه دی، دوست تاسې الله تعالی دی او دغه رسول دی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، او هغه کسان چې ایمان دې راوړی، الذین یقیمون الصلاة، هغه مؤمنان چې پابندي کوي د مانځه. الذین یقیمون الصلاة، هغه مؤمنان چې پابندي کوي د مانځه. ویؤتون الزکاة، ورکوي زکات. وهم راکعون، او دوی رکوع کوونکي دي الله ته. ومن یتول الله، او څوک چې دوستانه کوي د الله رب العالمین سره او رسوله، دغه د رسول سره د هغې حکمونو تابعداري کوي. والذین آمنوا، دا کسان سره چې ایمان یې راوړی دی. فإن حزب الله هم الغالبون، پس یقینا دا ډله د الله تعالی هم دی غلبه کوونکي، دی به غالبي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا دینکم هزوا ولعبا. یا کسانو چې ایمان هم راوړی دی، لا تتخذوا دینکم، منیسئ دین خپل هزوا په ټوکو سره، ولعبا او په لوبو سره.
دین په لوبو ټوکو باندې منیسئ. من الذین دا کسانونا اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړی لا تتخذوا الذین منیسئ هغه کسانو لره اتخذوا دینکم چې نیولی دی دین ستاسې هزوا په ټوکو ولعبا او په لوبو سره من الذین دا کسانو نه اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی د هغې ته کتاب من قبلکم مخکې ستاسې نه والکفار او نورو کافرانو لره اولیاء دوستان. لا تتخذوا اولیاء دا خبر دی ګورئ ښه لا تتخذوا اولیاء دوستي ورسره مه کوئ چا سره مه کوئ هغه چا سره دوستي مه کوئ چې ستاسې دین پسې ټوکې او مسخرې کوي او ستاسو دین ته د لوبو ټوکو دین وایي او نور کافرانو سره دوستانه مکوي. واتقوا الله ويرګي د الله نه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان راوړونکي. واذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا او کله چې आवाज وکي تاسو الى الصلاه مانزتا یعنی اذان وکي تاسو اتخذوها هزوا نشي دغه منادات او دغه आवाज هزوا په لوبو ولعبا او پټو که څوک اذان وکړي نو دوی په اذان پسې هم ټوکې کوي اذان پورې مسخرې کوي دومره ظالمان دي. واذا نادیتم الى الصلاه او کله چې आवाज وکړي تاسو الى الصلاه مانځه ته چې حي على الصلاه حي على الفلاح اتخذوها نشي دی دغه आवाज لره هزوا په ټوکو باندې ولعبا او په لوبو باندې لوبې ټوکې دې ته هم وایي. ذلک بانهم قوم لا یعقلون دا په دې وجه باندې چې یقینا داسې قوم دی لا یعقلون چې دی عقل نه لري. قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله. قل یا اهل الكتاب وتو فرمایا پیغمبر اهل کتاب هل تنقمون منا بد نگنی تاسی مننا زمنگنا الا ان آمنا بالله مگر دا چې موږ ایمان نوړې په الله باندې او ما انزل الینا او پاغه سمانه چې نازل شوی دی موږ ته او ما انزل من قبل او پاغه سمانه چې نازل شوی دی مخکې دینا وان اکثرکم فاسقون او د دې وجنا ان اکثرکم یقینا زیات تاسو نه فاسقون فسق کوونکي دي. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. دی دا خبره کوي چې اسلام د شر دین دی کنه نو الله جواب کوي چې شریان خو تاسو یې قل هل انبئكم بشر من ذلك و مسلمانان شر پسند دي نعوذ بالله. قل تو فرمایا پیغمبر هل انبئكم یا خبر درکم تاسو ته بشر من ذلك په ډیر ناکار په اعتبار د دین د دینا مثوبتن عند الله په بدله کې پنځ د الله تعالی من اغسوک دی لعنه الله چې لعنت پکړه دی الله تعالی وغضب علیه او غضب پکړه دی وجعل منهم القردة او ګرځولې دي دا غینا جوړ کړی دي دا غینا القردة شادوغان والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت او عبادت کړي دي د طاغوت. د دین په لحاظ شریان خلق خو الله وی هغه دی چې الله په غضب کړی دی الله ته شادوغان او خنزیران جوړ کړی دي او د طاغوت عبادت کړی دی اولئک شر مکانن دغه کسان ډېر بد دي او بدتر دي مکانن په اعتبار د مرتبه سره او اضل عن سواء السبیل او ډېر خطا او گمراه دي عن سواء السبیل د سم لارنا. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. وَإِذَا جَاءُوكُمْ وَكَلَّ شِرَاشِ دِي تَاسِتَا قَالُوا نُوَيْدِي آمَنَّا مَنْ إِيمان دَوْڑَيْ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ او حال دا دے چی دی ننوتی بالکفر بکفر باندے وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ او یقیناً دی وتلی بکفر باندے. یعنی قرآن پہ اثر نہ کئی کستا خوال رام شي کنه مجلس کې کېناستو نو په زړه کې کفر پروت دی کراغم د کفر سره راغی او چې لاړم د کفر سره لاړې. وإذا جاءوكم وكل راشدي تاسو ته قالوا وي آمنا من ایمان راوړی دی وقد دخلوا بالكفر او حال دا دی چې دیرانه نوتی استا خواته بالکفر په کفر باندې وهم قد خرجوا به او دی یقینا وتلی دي استاد خوانه به په کفر باندې والله اعلم بما یکتمون او الله خبر دی په څه باندې چې دی پټي زړه کې کوم خباثت پر دغه پته الله تعالی. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان او ونبت كثيرا منهم دير ديونا يسارعون چې تلوار او تادیب کوي في الاسم په ګناه کې والعدوان په زیاتی کې اسم نو مراد به حقوق العباد دي
او د عدوان مراد حقوق الله دي د الله حقونه په مال کوي او د بندگانو دا واکلهم السحت او په خړلو د دیو السحت حرام او رشوتون لرا لبئس ما كانوا يعملون خامخبت د عمل چې دی کوي لولا ينهاهم الربانيون ولن من کوي دی لرا الربانيون الله ولا خلق چې ربانيين ځانتوي عبد الله بن عباس رضي الله عنه واشد آية في القرآن باعتبار الوعيد د وعید او دمکی په لحاظ سره په قرآن کې سخت آیت دا دی چې الله دمکی ورکوي عالمانو ته چې څوک پوهان خلک دي که نه نو هغې ته دمکی الله تعالی ورکوي دعوت فرض دی لكل عالم د هر عالم د پاره او د هر پیر صاحب د پاره د هر مسلمان د پاره امام ضحاک وی اخوف آیت فی القرآن عندي زما په نظم په قرآن کې ډېر د یری آیت چې نو هغه دا دی چې لولا ينهاهم الربانيون ولن نمن کوي د خلکو لره الربانيون الله ولا خلق والاحبار مليان عن قولهم الاثم د وینا د دیونه الاسم گنا لرا واکلهم السحت او د خوړلو د دینه السحت حرام لرا چې د حرام خوري لبئس ما كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يصنعون خامخبت د کار چې دی کوي وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود او ویل يهوديانو يد الله مغلولة لاس د الله تعالی بن کړی شوی دی نعوذ بالله د الله لاس بخیل دی دا بدیو دا خبره کوله دیو باندې اول چې کله نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو دیو باندې الله فراخی راوستا او بیا اوله کې فراخی وا بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو دیو باندې تنګی رااله نو دیو د بخل نسبت الله ته شروع کو سبب ول ید الله مغلوله نو په الله پسې خبرې کړې دي ظالمانو الله یې نه دی معاف کړی نو موت به معاف کی موسی علیه السلام وی الله ته ویلو چې یا زما ربا په دنیا کې مال داسې ژوند راکړه چې الله اذکر الا بخیر چې خلق می صرف صفت کوي بد مې څوک وای نه وی الله ته په جواب کې وی چې دا قانون زما د خپل ځان په باره کې نه دی ما تم کنزل کوي چې واتخذ الله دی وی چې الله ځان له اولاد نیولې دی اتخذ الله ولدا الله ځان له اولاد نیولې ما ته کنزل کوي دینه بلغه کنزل شته لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله فرمایي چې یسبنی ابن آدم ورد آدم بچه ما ته کنزل کوي او ما يحق له ان يسبني در پر خدا مناسب نه شي ما ته کنزل کوي کنزلی سدي هغه دا خبره ده چې اتخذ الله ولدا الله اولاد ده الله اولاد نیولې ځان نو الله یې نه دی معاف کړی د الله رسول یې نه دی معاف کړی نو کو دې لاره کې موت ته سوکرت بدوي نو خیر دی وقالت اليهود او يهوديان يد الله مغلوله لاس د الله تعالی بن کړی شوی دی او تړلې شوی غلت ايديهم الله تخيري کوي چې غلت ايديهم بند کړی شي لاسونه د دیو د سمره جرأت کوي ګوره الله بارک کې دا خبرې کوي یا انشاء او یا اخبار ده مطلب دا چې په ور کې ول الله د لاسونه څټ تواچي ولو به تړي علماء دا خبره تجربه نه ثابته ده چې ابخلوا مخلوقات الله اليهود الله مخلوق کې بخیل خلق د يهوديان دي دا خيري په لګیدلی د قران غلت ايديهم بند کړی شي لاسونه د دی ولعنوا بما قالوا او لعنت پکړی شوی دی بما قالوا په سبب دا غوینا چې دی ویل دا بل يداه مبسوطتان بلکې لاسونه د بل يداه مبسوطتان بلکې لاسونه د الله تعالی مبسوطتان فراخ کړی شوی دي څنګه د الله د شان سره مناسب کنایه د سخانه ينفق كيف يشاء خرج کوي الله تعالی كيف يشاء سرنګ چې غواړي ولا يزيدن كثيرا منهم او خازيته الله تعالی كثيرا منهم په ډیرو د دیو کې ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ولا يزيدن خازيته كثيرا په ډیرو کې منهم د دیونا
ما هغه کتاب انزل الیک چې نازل شوی تا ته من ربک د جانب درفستانه څه شپ کې زیتی طغیانا وکفرا سرکشی او کفر لرا والقینا بینهم العداوه وغرزول د منګه په من د دیو کې العداوه دشمنی والبغضاء طرفګنی الى يوم القيامه تر ورځې د قیامت پورې كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله هر واری چې بلکې دی ور للحرب د پاره د جنگ اطفاها الله مړکې غیلر الله تعالی ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي پزمک کې د فساد کولو په دنیا کې چې په يهودو په مسلمانانو په کم ځای کې ظلمونه دي کنه شاته او په يهوديانو ظالمانو لاسي ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين الله من نساتي د فساديان سره او د فساد کوونکو سره ترغیب ورکړي الله ولو ان اهل الكتاب او کچري اهل کتاب امنوا ایمان راوړي کچري اهل کتاب ایمان راوړي نو ګور ځان به د عذاب نه ساتلې ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو ان اهل الكتاب کچری ایمان راوړی اهل کتاب واتقوا ځان بچ کړی د تحریف نه لکفرنا عنهم سیئاتهم نو خامخا لرې کړي به موږ د دیو نه سیئاتهم ګناهونه د دیو او ذلت به مثل رې کړی رسوي به مولا ختم کړی ولو ادخلنهم جنات النعيم او خامخا یقینا داخل کړي به موږ د لاره جنات النعيم باغونو د نعمتونو ته ولو انهم اقاموا التوراة بس دی لکه شان وقفه وکړئ او د سورن تازه کوي لږه 15 منټ سیوا نه ښه سبحانک اللهم